ملا هیبت الله ویلي که زما اطاعت ونه کړئ په جنګونو به اخته کیږئ. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د اسلامي امارت مشر د کندهار په عیدګاه جومات کې د خپلې اختاریزي وینا پر مهال ویلي چې وګړي دې د نوموړي اطاعت وکړي او د هغه ټول خپریدونکي حکمونه دې ومني. نړیوال وګړي هڅوي چې د ملا هیبت الله اطاعت ونه کړي، خو د ده په خبره که اطاعت یې ونه شي وګړي به په جنګ اخته شي. ملا هیبت الله د کمکی اختر د وینا په یوه برخه کې د مخالفتونو په له منځه وړلو او له نوموړي پر اطاعت کولو باندې ټینګار وکړ چې زما اطاعت وکړئ، اختلافونه به ختم شي. دا اطاعت کوئ، دا اطاعت د مسلمانۍ یو حکم دی. که تاسو ماته د امام په سترګه ګورئ که نه ګورئ، زه وایم لومړی خو وګورئ، خو غاړې به مو خلاصې شي. ځکه پر مسلمانانو باندې فرض ده چې یو امام به دروي، یو مشر به دروي، د هغه تر شا به درېږي تر څو د دوی اختلافونه ختم شي او ټولنه یې پیل شي. اوس خو دا دی، دا ټولنه جوړه ده، مشر لري، دا نظم را جوړ دی. همدارنګه ملا هیبت الله ډیروي اوس د مسلمانانو مشر که یو حکم وکړي اطاعت یې وکړي، ځکه که اطاعت ونه کړي یوې خواته لاړ شي او بلې خواته اخر به په جنګونو اخته کیږئ لکه دا مخکې چې و. که څه هم نوموړي په خپلو خبرو کې خپلو چارواکو ته اشاره ونه کړه، خو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزی له 2 میاشتو ډیر وخت کیږي چې په دوبۍ کې دی. سراج الدین حقانی هم نږدې همدومره وخت خپل دفتر ته نه دی تللی او لامل د ملا هیبت الله له تګلارې سره مخالفت ښودل کیږي. له ملا هیبت الله سره د دغو چارواکو مخالفت هم د ښځو پر زده کړو او کار باندې د بندیز له امله بلل کیږي چې د ولس او اسلامي امارت ترمنځ یې واټن ډیر کړی دی. ملا هیبت الله تر خپل لاس لاندې کسانو ترڅنګ پر ټولو غږ کوي چې د هغه د ټولو خپریدونکو حکمونو اطاعت وکړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.